آیا په رښتیا حمدالله محب په دوبۍ کې د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي؟ تازه جزئیات څه دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان د پرځول شوي جمهوریت نظام د ملي امنیت شورا یو مقام له حمدالله محب سره د پاکستانی پوځ د مشر قمر جاوید باجوا د لیدنې ادعا رد کړې ده. د دغې لیدنې ادعا پرون د ملي امنیت شورا دفتر د تحلیل او ارزونې پخواني رئیس تمیم رهیاب کړې وه. رهیاب په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې دغه لیدنه په متحده عربي اماراتو کې شوې او پاکستانی لوري له حمدالله محب څخه د جمهوریت نظام په سقوط کې د هغه د پټې همکارۍ له کبله مننه کړې ده. رهیاب دا تور هم لګولی چې محب ته د پاکستان د دغې همکارۍ په بدل کې د جوړېدونکي عبوري حکومت د مشرۍ وعده ورکړې وه. د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې د چارو رئیس سید انتظار خاتم بیا پر خپل ټویټر پاڼه دغه خبر رد کړی دی او دغه اوازې بې بنسټه بللې دي. بلخوا اروپایي ټولنې افغانستان ته 300 میلیونه یورو بشري مرسته اعلان کړه. طالبان تر اوسه د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت نه دي پیژندلي. له دې امله افغانستان ته استول کېدونکې بشري مرستې هم دوی سره نه بلکې افغانانو سره دي او نړیوالې موسسې به په مستقیم ډول دغه مرستې ترسره کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.